السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امام شارانی رحمت الله علیه مبارک وایي او امام احمد په سند حسن مرفوع سره یو روایت ذکر کوي چې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو ور درود شریف وایي الله جل جلاله او ملائکه د الله جل جلاله به یو ور په دغه انسان باندې درود شریف وایي. چې په نور احادیث مبارکاو کې راځي چې یو درود انسان وایي الله جل جلاله به لس رحمت ور باندې نازل کیندي. یو درود شریف هغه سبب د لس رحمت د الله جل جلاله دی. یا په یو درود شریف باندې لس ګناهونه معافیږي، لس درجې لوړیږي په جنت کې، لس نیکۍ انسان ته ورکول کیږي. او په دې کې بیا راځي چې اویا واره به ملایکې د الله جل جلاله خپل الله جل جلاله دا انسان باندې درود وایي، الله به رحمت ور باندې نازل کړي، ملایکې به ورله مغفرت ووایي. وایي دا چې په زیادت په بعضو ځایو کې راځي دا پر اندازه د اخلاص او د حضور القلب چې سړي حضور برابر وي. نو الحمدلله موږ تاسو ټول چې وایو حضور برابر وي د محبت په وجه باندې وایو. د درود شریف له فوایدو څخه دا هم ده چې څوک سلواره درود شریف وایي په ورځ کې الله جل جلاله به د سترګو په مابینځ کې برات من النار ولیکي چې ته د اور د جهنم څخه بری اخلاص، او برات من النفاق د منافقت څخه به الله جل جلاله بری کې وبې ساتي. او اسکنهما شهدا په ورځ قیامت کې په شهیدانو کې راپورته کړي. او دغه رنګه دا درود شریف دا زیری دی بنده لره په جنت سره قبل موته مخکې تر مرګ. روایتونه موږ درته ذکر کړي دي چې انسان ډېر درود شریف وایي مخکې تر مرګ به جنت وویني، الله جل جلاله به جنت ښکاره کړي. او دا سبب ته محبت دی د ملائکو او د کومک د ملائکو دی. انسان چې ډېر درود شریف وایي محبت په ملائکې ورسره وکړي او کومک په ملائکې ورسره وکړي. حج کې سږ کال زه له افغانستان لارې تللی وم، معلمینو ما ته وایي ته هغه عمل نه وښیه چې دا ستا د ډېرو حجو نصیب کېږي، د ډېرو عمرو نصیب کېږي، په ژوند کې دې برکت دی، په عمل کې دې برکت ستا، مدرسې لري، مسجدان لري. پاکستان کې مدرسه او مسجد لري، په افغانستان کې دې مدرسه او مسجد شروع کړي دي. خو د دین هر ارمان دی الله در پوره کړی دی. ته دغه طریقه موږ ته راوښیه. بره ما خندل الحمدلله الله ما ته د دین هر کار د دین چې ما اراده ورته کړې ده چې که فرضي عبادتونه دي د الله په دین کې چې څه فرایض دي ټول مې ادا کړي دي. لله الحمد. د جهاد تر هجرت تر لمانځه تر زکات تر حج ټول هر څه مستحبات نوافل دا سماعت دریا په وجه نه وایم، اظهار د نعمت کوم چې الله پر ما باندې نعمتونه را کړي دي، شکر یې ادا کړم. نو دی وایي ته هغه عمل له وښیه، هغه عمل درود شریف دی. خدمت درود شریف ته وکړي، هر عالم دی د درود شریف خدمت وکړي، الله به هم د حجو نصیب وکړي، بیا الله د عمرو نصیب وکړي، الله به هم د شیطان ور نصیب کړي، الله به هم د خیر کارونه ور نصیب کړي، د خیر دروازې به ورته خلاص کړي. نو دا خو د ښکاره وایي دا محبت د ملائکو دی د هغه انسان سره، او کومک ملائکې ورسره کوي. ملائکې چې د چا کومکګار سي بیا د هغه انسان دپاره څه شته، د هغه انسان دپاره بیا مشکل څه شته. او دغه رنګه په بعضې روایتو کې راځي چې که څوک درود شریف ډېر وایي د جنت ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې ننوځي چې د ده اوږې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د اوږو سره وجنګېږي علی باب الجنه. سبحان الله سبحان الله. والله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق را نصیب کړي چې ډېر درود شریف ووایو، ډېر درود شریف، لږ هم نه. سبحان دېرشمه النجوم الظواهر في الصلاة والسلام على سيد الأواخر. او دغه رنګه یو روایت کې راځي بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من عبد صلی الله علیه وسلم
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي پر ما باندې څوک درود شریف نه وایي کې ووایو هغه درود شریف ملائکه یوسي حتی یحیی بها وجه الرحمن تبارک وتعالى دا الله جل جلاله حضور ته واروړي بیا ورته وایي چې دا ناکې بنده دي دا درود شریف ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې بیا الله جل جلاله وایي اذهبوا بها الى قبر عبدي الله جل جلاله ملائکو ته وایي زما د بنده و قبر ته یوسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورشي تاسو د دغه درود ویونکي ته مغفرت وغواړئ او په دغه درود شریف سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سترګې ورېښکي چې ستا امتي په تا باندې درود ویلی دي مسالک الحنفا صفحه 101 نو محترمینو په درود شریف سره سعادت ته دارینو لاسته راوړي درود شریف سره سعادت ته دنیا او د آخرت لاسته راوړي درود شریف زموږ ستاسو یو عظیمه وایسته او رابطه ده زموږ ستاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابینځ کې درود شریف دومره ډېر ووایاست چې په ورځ د قیامت مو ټول قریبانو او د زمانې خلک مو وپېژني چې هو وایي دا فلانکی دی چې دومره مقام ورکول سوی دی په برکت د درود شریف باندې او دا چې زموږ د نن بیان چې موږ یې کوو د دغه جمعې 495 بیان دی نو باره تاسو فکر وپکښې وکړئ پر هېڅ موضوع موږ دومره بیانونه نه دي کړي لکه د درود شریف نو خو دغونه مهم دي دا چې هر څونه زه په سخت حالاتو کې اوس تېره جمعه زه په سعودي سره وتم د پنجشنبې په جمعې په شپه باندې خو ما ځان خلاص کړي و درود شریف ته مې ورفارغه کړي د حرم شریف نفلونه مې هم پرېښول د حرم شریف طوافونه مې هم پرېښول په ځای درود ته مې وخت ورکړي ومې کې برره رئیس وم دا چې اوس دومره ستړی یم دومره په تکلیف یم هغه د سفر ستړیاوې دلته بیا هواوې سره بدلې شوې چې 4-5 وارې مې دا بیان شروع کړي داسې چمه په راغلی چې هغه بیان به مې راسه پاتې شو بېرته به مې له سره شروع کړي یا هم یې نه درته پرېږدم کوم یې نو خو یو څه کې وینو چې په درود شریف کې ګټ شته په درود شریف کې د دنیا او د آخرت سعادت پروت دی په درود شریف باندې به مو د دنیا او د آخرت کامیابي لاسته راسي دا د محبت یو دروازه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیدار یو دروازه ده دا د صحابه کرامو د محبت یو دروازه ده او دغه رنګه یو شاګرد خوب لیدلی و د عرفات خیمې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راځي دا بایګاټانو دا محافظین یې مخته راسي نو زه ځای خالي کوم وایم همدلته به راسي هغه محافظین یې وایي چې مثلا دی پټ راځي دی نه چې څوک څه ورته وایي اخره وخت دی د اخرې زمانې انسانان نو بیا چې وایي راسي چې دی سم نه ووینم په دا خیمه کې دا د ده طرف ته دی توره شپه یي په دا توره شپه کې دی سره ولاړ وي یا ناست وي زه نه ووینم محترمه خوب لیدلی دي دا اګاهي و تنبیهات دي خوب چې دی هغه زیری هم کېدای سي او اګاهي هم کېدلی سي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یې تا ته نه د ښکاره کاوه چې بیا خلک یو څه ورته ونه وایي د خلکو د خولې ماتې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هیڅوک هیڅ هم نشي ویلی نه د چا سره د عمر قدرت شته دلته مقصد د ده سنتیات دي تاسو باور وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم و سنتیاتو ته خلک اوس یو څه وایي نو د ده سنتیات امت کې خوار دي که یو څوک په ځان کې عملي کوي خلک اوس هم پوهوي ته اوس ده ته ګوره او دا چې دی په توره شپه کې و هغه د ده سنتیات خلکو اوس پرې ایښي د ده په سنتو باندې عمل نه کوي نه ښځې کوي نه نارینه کوي نه ملایان کوي نه عامیان کوي ملایان هم په سنتو عمل نه کوي عامیان خو هلته یې لک تاسو هغه سعودي ملایان چې موږ ته لمونځ پسې کوو یوه ننګوټه تړلې وه دی څو ماسې او د نورو ژرې پر شریعت برابر یو دی په ټول شریعت کې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي یا د ده مبارک ژر راوښی چې وهلي وه ټول شریعت کې دا راوښی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرام مبارکان
دې هغه لمونځ کوه بې ننګوټي دې کوه د حرمینو امامانو سنت پرېږدي نو د نورو خلکو به څه حالات وي نو الله دې موږ تاسو ته محبت را نصیب کړي الله دې ژوند د متابعت کې را نصیب کړي ژوند دې الله په صحبت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کړي صحبت یې درود دی والسلام علیکم ورحمة الله